دا زمانه چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې خلک د اټومي انرژۍ، هستوي فزیک او هستوي انرژۍ لرلو په اړه یوازې تصور کولی شي، څوک داسې سم لا خبر هم نه دي چې یو وخت همدغه هیواد افغانستان د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لومړنیو غړو کې حسابېده او په راډیو اکټیو موادو ټوله سیمه کې یوازینی سرطان د درملنې روغتون هم درلود. خو له جنګونو وروسته داسې وخت هم پرې راغی چې جمهوریت کې افغانستان د اټومي انرژۍ په نوم یوه تش په نوم اداره پیدا کړه او هیڅ یې هم ونه شو کړی. ډاکټر محمد رحمت الله تنها یوازینی هغو کسانو کې حسابېږي چې په هستوي فزیک کې ډاکټورا لري او د افغانستان سر پرې هسک دی. څو کاله وړاندې په اټومي انرژۍ کې تحقیقاتو د 44 هیوادونو په کچه لومړی مقام ګټلی و او څو ورځې وړاندې بیا المان کې یوې ادارې سره د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په توګه دنده واخیسته چې مختلف بحثونه ترې جوړ شول. چا وطن کې د شخصیتونو بې قدري وژړله، چا د افغانستان ویاړ وباله او ډېرو ترې مثبت اغېز هم واخیسته. نن خوشبختانه استاد تنها را سره دی، ډېرې جالبې خبرې به ورسره ولرو. تنها صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. ستړی مشئ کور مو ده. تنها صاحب څو ورځې وړاندې چې کوم خبرونه خپاره شول داسې لنډ راته ویلی شئ چې تاسې د ټول جرمني که د یوې مشخصې ادارې د اټومي انرژۍ د ټکنالوژۍ رئیس شوئ؟ دلته په آلمان کې یو دفتر دی چې نیمه خصوصي دفتر ده. هغوی نه یوازې د آلمان بلکې د اروپا په سطحه د هستوي ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي. البته ټولې نړۍ سره هم دغه راکړه ورکړې لري. د ادارې سره ما له پخوا هم همکاري درلودله او د روان کال د مې د لومړۍ نه په دغه اداره کې د دغې برخې مشرتابه مسؤلیت را لغاړي. خیر مبارک. تنها صاحب تاسې اټومي فزیک کې ډاکټورا لرئ، لکه چې افغانستان په دې برخه کې تاسې غوندې نور د ډاکټورا تر کچې شخصیتونه لرل یا یې لري؟ او په تیره کې د مرحوم اعلیحضرت ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په وخت کې، بیا همدغسې د خلقیانو پرچمیانو او د ډاکټر صاحب نجیب تر وخته پورې په افغانستان کې ځینې ساینس پوهان، په تیره بیا فزیک پوهان موجود ول چې پایلې له مرحوم ډاکټر صاحب عبدالغفار کاکړ نه کېږي، بیا تر پایه چې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي وو. دوی په دې برخه کې ماسټري او ډاکټوراوې کړې وې، څېړنیزې پاڼې درلودلې وې. همدغسې پوهان صاحب، مرحوم پوهان صاحب غلام صدیق محبي صاحب وو. خو په دې وروستیو کې زه ډېر څوک نه پیژنم. یو کس چې زه پیژنم هغه د افغانستان یو وګړی ده، په کاناډا کې فکر کوم اوسي. هغوی هم دغسې ویل کېږي چې هغوی هم په هستوي ټکنالوژي کې ډاکټورا لري. او دغه اټومي انرژۍ برخه کې چې چا هم کار کړی دی، ډاکټورا یې کړې، که زده کړې کړي یا مغز لري، نو د دوی د مغز ډېر زیات صفت کېږي. ستا د خپلې پی ایچ ډي هم ډېر صفتونه کېږي. په څه شي کې مو پی ایچ ډي کړې ده؟ او بل ستا ملګري دا د مغزو خبره کوي که نه وایي، که د ده مغزه راوسپړل شي په د هستوي ټکنالوژۍ کې ساری نه لري، خپلو کومو ځانګړنو باندې خبر یې؟ دا بلې تاسې نه پوهېږم، د ملګرو ډېره لورینه وبولم که زه په خپل یا د ما نږدې ملګري د هستوي ټکنالوژي په اړه باندې د ډېر عمیق یا کم پوهاوي لامل وبولم. هغه راځم صرف ستاسې دغه پی ایچ ډي باندې پوهېدل غواړم او خپلو ځانګړنو باندې چې بالکل. زه د ما پی ایچ ډي اصلا د افغانستان په ځینو سیمو کې د خاورې، تیږو، اوبو او هوا کې د راډیو اکټیف موادو په تیره بیا د هستوي موادو د غلظت یا اندازې معلومول و چې دا مواد یورانیم، پلوتونیم، توریم، راډون، پوتاسیم او سرب دي. ما د افغانستان د بیلابیلو سیمونه 100 د اوبو، 100 د تیږو، 100 د خاورو او همدارنګه 100 د هوا نمونې راوړې دي. دلته په آلمان هانوور پوهنتون کې مې هغه تجزیه کړې دي. نو د ما پی ایچ ډي هغه د کار برخه دغه وه او د دې هغه اصلي لامل هم دا و چې په 2015 کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو متقاعد ډګروال چې کوریسیایي الاصله امریکایي و په نامه د ډاکټر آصف دراکوویچ، هغه په یو پاڼه کې، په یو لیکنه کې دا داسې مدعي شوی و چې
په افغانستان کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې ځینې راډیو اکټیو مواد کارول شوي دي چې د هغو غلظت ما البته د په وینا د غیر طبیعي غلظت ما د انسانانو په مغایطه موادو کې یا په ادرار کې پیدا کړی ده او همدارنګه د څښاک په اوبو کې. نو دا ما من حیث د افغان دا ځان مسؤلیت وګڼل چې دا مسله دا چې بل څوک په دې اړه باندې ودا کوي او هغه د ټایم متاسفانه ما چې لیدلې ده په هغه اندازه مکمله نه وي چې د ریسرچ لپاره پکاري. نو دا کار بیا ما خپله صحیح. راځه دوه خبرې دې وکړې. یو خو واقعا زه نور خبرې هم در سره کوم، ډېرې کیسې به در سره وکړم. یو دوه یا مغالطې دي یا خبرې دي کیږي په دې 20 کال راهیسې چې افغانستان د یورانیم نه فوق العاده غني هیواد دی او ډیر زیات یورانیم ترنه بهرنیانو وایستل. یو دویم دا دی چې افغانستان کې تاسو چې یادونه ورته وکړه اټومي هستوي یا راډیو اکټیو وسلې استعمال شوي دي، لکه د بمونو مور هم وکارول شوه، بیا هغې نه وروسته په هلمند او کندهار او په دې کندوز کې هم د وسلو د کارونې دغه شوی دی. بیا خلکو داسې ریپورټونه هم خپاره کړي دي چې ګواکې سوی شکل ماشومان هم ډیر شوي دي په افغانستان کې د دغه وسلو د 20 کاله وسلو د استعمال نه. اوس راته ووایه دا دواړه خبرې تر کومه حده پورې اوازې دي، تر کومه پورې حقیقت دی؟ اول خو به د یورانیم په اړه درته ووایم افغانستان په سیمه کې د یورانیم ډېرې غني زیرمې نه لري. په دې اړه باندې د سروي جیولوژي د ادارې د افغانستان سروي جیولوژي د ادارې معلومات هم دغه ښیي او د امریکا د سروي جیولوژي ادارې، د انګلستان سروي جیولوژي ادارې، د روسانو سروي جیولوژي ادارې چې وخت د داود خان وخت کې دا څېړنې کړې دي. په یو اندازه به یورانیم موجود دي دا په ټوله نړۍ کې شته، خو هغسې چې په اړه باندې اغراق کېږي البته ډېر وخت هم دا د یو سیاسي هدف دپاره کارېږي. د موږ ګاونډي هېوادونه کله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دا خبره به ډېره کوله دې دپاره چې یو حساسیت راوپاروي. نو دا یوه مسله ده. دومه مسله دا ده چې یورانیم چې بډایه شوي نه وي او طبیعي او له کان څخه یې راخلې، که داسې په عامه اصطلاح درته وایم چې پیلچه پکې کړې او راواچوې موټر ته، دا د تورو سکرو سره په بیه کې ډېر زیات متفاوته نه دي، ډېر فرق نه لري. یورانیم اصلا هغه وخت کې قیمته کېږي چې هغه بډایه سي، غني سي او د دې کار دپاره ډېر غټو تاسیساتو ته اړتیا لري چې د افغانستان موجوده د یورانیم زیرمې په دې تاسیساتو نه ارزي. او دا که یورانیم څوک چېرته وړي یورانیم راډیو اکټیو مواد یې خپله وړونکی په خپله وژني تر ځای رسولو پورې د هغه دپاره ډېر مخصوص محفظې، ډېر مخصوص لوښي په اصطلاح د انتقال په کار دي. د را استخراج دپاره ډېر زیات تاسیسات په کار دي چې هغه د افغانستان د یورانیم زیرمې په دې تاسیساتو نه ارزي. صحیح. او بل دا د سوی شکل ماشومانو پیدا کېدل، د وسلو استعمال، راډیو اکټیو دا خبره سمه ده چې راډیو اکټیو مواد آینایز کوونکي وړانګې چاپېریال ته خپروي او کله چې انسانان د دې وړانګو پر وړاندې معروض واقع شي بیا طبیعي خبر ده چې هلته د انسان په ډي ان اې باندې تاثیر کوي او د ډي ان اې البته هغه انسانانو ترمنځ چې سي خواص انتقالي هغه کروموزومونه دي. نو دا کله که انسانان د وړانګو د لوړې کچې مقابل کې معروض واقع شي بیا کېدای شي چې اولادونو کې سوی تشکل رامنځته شي. دا خبره صحیح ده او دا هم صحیح ده چې کله کله په خپله په لمر کې دغسې یو تعاملات رامنځته کېږي چې دا د اوزون صفحه د دې راتلونکو ځمکې ته د راتلونکو وړانګو مخه نشي نیولی، د اوزون صفحه تخریب سوی، هغه وړانګې هم که انسان ته راورسي کېدای شي چې ډي ان اې باندې بد اغېزه وکړي او د سوی تشکل لامل وګرځي. خو دغه چې آیا دغه سوی تشکل رښتیا هم د راډیو اکټیو موادو د استعمال نه رامنځته سوی ده یا تاسو د بمونو مور ته اشاره وکړه یا په دې اړه باندې هم ګنګوسې موجودې وې؟ اوله برخه دا درته راسمه چې د راډیو اکټیو موادو باندې لړلو وسلو په تړاو هیڅ نوع تحقیق نه ده سوی. دا فقط حدس ده، ګمان ده چې خلک یې کوي. زه خپله نه ردولی سم، نه تاییدولی سم، ځکه زه د څېړنو له برخې نه راغلی یم. زه چې خپله ډیټا راوانخلم، ټوله نه کمه، تجزیه نه کمه، د ډیټا د راټولولو، تجزیه کولو میکانیزمونه، میتودونه راته معلوم نه وي. داسې له زړه نه چې خبره کومه هغه
کبل څوک کوم کې نه سمناله خبره دا چې تاسو د بمونو د مور خبره یاد کړله په دې اړه باندې د موږ یو ډیر ښه ملګری ده وسه دغه د خپل شخصي امنیت حفاظت لپاره نوم نه اخلم د جلال آباد نه هغه د هغې سیمې ده چېرته چې دا بم استعمال شوی و هغه ماته په خپل نمونې په خپل لاس راوړی دي که تاسو کله هم چا غوښتل چې دا ثبوت سي هغه عکسونه هم د ما سره شته ویډیوګانې هم د ما سره شته چې عکس ماته رالیږلي ما په کابل کې دغه حتی نه یوازې کابل کې ځینې نمونې مې المان ته د ځان سره راوړلې چې دا تجزیه کمه داسې یو شی چې راډیو اکټیف مواد کې کار سوي ما نه دی لیدلی یا به نمونې دغه ځای نه وي ځکه زه په خپله د نمونو په اخیستلو په وخت کې نه وم هلته امنیت خراب و زه نه یم تللی ما د هغه دوست په خبره باور کړی یا نمونې دغه ځای نه دی اخیستل سوي یا هم دا دی چې په دغه وسله کې راډیو اکټیف مواد نه دي کارول سوي یو نظر دغه استاد تنها الته ډیر جلدی امراض ډیر مسائل پیدا شول چې موږ تحقیقي ریپورت کړو زما خپل خبريال الته تللو نو فکر کوي چې نوري وسلې دغه سي پیخي سکن باندې یا په پوستین باندې ولې اوري شنوار ایسه د ستا چې وسلې چې ټول دي هغه د کیمیاوي موادونو بارود خپل کیمیاوي ماده ځینې وخت وسلو سره ځینې داسې درانه عناصر استعمالېږي دې دپاره چې مثلا که په یو سمڅه باندې ته وسله کاروي عادي بارود عادي وسلې پې کار نه کوي ته باید درانده وسله په استعمال کړي چې هغه نه نوځي قدرت د نفوذ یې زیات وي نو قدرت د نفوذ چې زیاتوي باید یو دروند فلز وکړي مثلا یورانیم ځینو وختو کې کاریږي د دې کار دپاره چې هغه د نفوذ د برخې نه استفاده وي ځکه دا ډېر دروند لکه دروند سرب چې په یو میخ اچوي نو هغه رقم باندې کیدای شي ډېر داسې عناصر پکې کارېدلي چې هغه د تخنیشي امراضو لامل کېږي هغه د تنفسي امراضو لامل کېږي دا باید دې اړه باندې باید ډاکټر صاحبان نظر ورکړي خو د راډیو اکټیف موادو په اړه باندې زه درته ویلی سم چې ما خپله هغه نمونې چې ما ملګري راوړي وي ما پکې راډیو اکټیف مواد نه دي پیدا کړي البته غیر طبیعي راډیو اکټیف مواد په ټول شي کې څه دغه اوبه یا چای چې محتاج چې کوم دې کې هم یو اندازه یورانیم هم شته دې کې یو اندازه سرب هم شته هر څه موجود دي ډېره زیاته مننه ما ورته که داسې لنډې خبرې وکړو ډېرې خبرې به وکړی شو ما سره ډېرې پوښتنې دي او دا پوښتنې مې هم درنه وروسته کولې خو ذکر یې راغی ښه و چې اول وشي ډاکټر صاحب تنها زه غواړم ستاسې په اړه بیا هم تم شم دا ستاسې دکتورا په اړه تاسې په ډېره ځوانۍ کې دکتورا ته ورسېدئ او حال دا دی چې ما اورېدلي دي چې تاسې وړکتوب کې مدرسه ویله بیا مو پوهنځي انتخاب کې هم ستونزې لرلې یعنی فشار در باندې موجود و خپله مو یو وخت لیکلي هم و چې د زده کړو دپاره مې حتی شپني کړې د دومره سختې مې تېرې کړي دې ځای ته د رسېدو سخت داستان مو حوصله لرئ چې راته ویې کوئ و دغه ده اصلي کیسه دا ده چې ما د ما پلار چون په عام اصطلاح وایم ملا و هغه زه چې کله موږ ماشومان و کابل کې پلار مې ما ته زه یې ښوونځي ته هم نه لېږلم وایي چې ودرې دولت اسلامي سي او ما ته یې تذکره هم نه اخیستله وایي چې تذکره دی باید دموکراتیک خلق نه نوشته او باید جمهوري نه نوشته اسلامي باید نوشته نو موږ د دې اسلامي په تمه باندې کېنستلو هغه لږ ډېر اسلامي سو مجاهدین راغلو او دومره اسلامي چې نور تر هغه ډېر نه اسلامي کېدو نو پلار مې ویل چې بس په همدې مدرسه کې پاته سه بیا د ما د پلار یو ملګری و خدای دې وبخي رئیس مولادات خان نظرواله یو بل ملګری جنرال صاحب اندړ ګل محمد خان اندړ دوی دغه د جګړو په وخت کې کابل کې جګړې وې دوی د موږ کور ته راتلل هغه د ما پلار ته ویل چې دغه سړی هغه وخت کې ما د میلمانو چې به م ناست وي رادیوګانې به مې خلاصولې د ساعتونه به مې خلاصول پیچونه به مې تاول راتول هغه ورته وایي چې ګوره دا سړی ته مدرسې ته لیکي د ده لکه چې ذهن د مدرسې سره ډېر کار نه کوي د ده لاس تر تعویضونو په رادیو ساعت ډېر ګرځي دا ولېږه چې چېرته دا عصري مکتب ولولي بیا هغه و چې پلار مې د ډېرې سار نه وروسته د نظروال صاحب او د اندړ صاحب خبره ومنله زه د هغه وخت پخوا د خیرخانې لیسه وه بیا د استاد خلیل الله خلیلي لیسې په نامه یادېدله زه هغه لیسې ته وروستم مدیر صاحب یو څوک په نامه د عبدالغیاث خان هغه ما ته ویل چې دوی ته ویل چې کوم صنف کې دا کېنوم زه خو اوس 11 کلن وم او ښوونځي ته د اول صنف خو نه وم
بیا هغه ورته چې ازموینه ونه نو ما د مدرسه کې کور کې چې پلار سره چې ویلو د هغو ازموینې رانه واخیسته زه په اووم صنف کې کېنول نو ما ښوونځی له اووم صنف نه پیل کړی دی بیا جګړې وې او ښې ډېرې جګړې وې دا موږ ښوونځی چې و د جنرال بابا جان به ورته ویل د هغه د لوا لاندې نو سار چې به موږ ښوونځي ته راتلو له یې خوا به ګلبدین راکېټونه راپیل کړو او دا به د موږ ښوونځي شاوخوا لګېدل او موږ به ټوله ورځ د تاکاوي د ښوونځي ته تلو چې ودرېږه اوس کوم غضب په موږ راونه لوېږي ځکه څو ځلې د ښوونځي په منځ کې راکټ لګېدلی او بیا چې به مازې دې ته راورسېدو چې په غرمه بس نور به ته را رخصتېدو بیا چې به راووتو له دې خوا به بابا جان ورته پیل وکړو بیا به ده اخوا چارسیا ویستله نو دا موږ چې به له ښوونځي نه په لارې تر کوره راتلو دا ورونه مې اوس هم داسې په ذهن کې راګرځي لکه اوس چې مخامخ ورته ګورم چې د چا به امبولانسونو د کوڅو کې کته پورته ګرځي د چا به اولادونو ټوټې ټولولې د چا به کورونه به سوځېدلي وو دغسې یو جنجال دغه و نو غریبي هم ډېره زیاته وه بیا دغه وخت کې د ما کورنۍ البته د ما خویندې او مور هغه به بیا موږ به د علي لامي پلار مې د علي لامي جاکټونه اخیستل دا به بیا موږ کور کې راسپړل سپکول به بیا به د ما خویندو او مور خولیونه جوړولې دا بیا ما ماښام مازدیګر چې زه به د ښوونځي نه رالم بیا به مې په جومات کې خرڅولې د جوماتو ته به مې وروړې بیا به مې کله پوډر شامپو صابون دا شیان په د لیسې مریم بازار کې موږ هلته خرڅول بیا چې جنګونه ډېر زیات شو بیا ولاړو غزني ته کلي کې هم همدغسې یو څه وخت ډېر لنډ وخت په کلي کې هلته گزاره نه کېده بیا بېرته راغلو کابل ته بیا موږ وزې میږې پسونه مسونه دا مو واخیستل نو هغه هم درلودل یو څه وخت ما هغه څرول بیا به مې همدغه د بابا جان تپې شاوخوا چې د وروسته به یې 15 تپه ورته ویل دغه ځای کې د خیرخانې تپه دلته به پسونه څرخ ته بیول بیا مې ځان سره خپل کتابونه وړل نو ما اکثر وخت د مکتب مضمونونه هلته د خیرخانې په تپه کې لوستي دي نو بیا یو څه وخت وروسته رالم غلام حیدر خان لیسې ته 10م ټولګي نه بیا غلام حیدر خان لیسه کې بیا تیر ځلې چې طالبان رالو هغو بیا لیسه چې ژمي کې رخصت شو بیا یې مدرسه ورنه جوړه کړه بیا یې موږ تقریبا په نیمه جبري ډول د مدرسې ته بیا ولېږلو نو هم به لیسه ویله هم به مدرسه ویله تر هغه چې بیا مدرسې 3 دورې فارغان ورکړو چې 3مې دورې فارغان یې موږ بیا ما پوهنتون ته چې ازموینه ورکړله نو پلار به راته ویل چې ته به یا حقوق و شریعت دغسې یو شی به وایي چې هغه خوا باندې ولاړ سي بیا زه ساینس باندې ځکه ما ساینس انتخاب کړی زه ساینس باندې ته کامیابه شوم او پلار مې د خوا به کې راته ویل چې ته به حقوق ووایې او یا به شریعت ووایې بیا دا اوسنۍ کابل ادارې کې چې یو څوک فکر کوم اوس ښاروال د کماوین د ښاروال دغه وخت کې د لوړو زده کړو وزارت معین و د نعماني په نامه به هغه مې بیا پلار ته یو پلار مې عریضه کړې هغه یو امر ورکړی و چې د عارض مذکور از پانزه ساینس به پانزه حقوق تبدیل گردد امر یې ورکړی و بیا ما دا امر راوړ او قرار مې دا د موږ کور کې دا د قرآن شریفونه یې ویلو د دې لاندې مې کېښود او پلار ته مې ویل خدای دې وایي چې نن سبا او نن سبا او نن سبا په دې کې وخت داسې شو چې هغه سمستر دونه مخته ولاړ چې نور تبدیلي نه کېدله بیا ما ورته زه به یو کال دا ووایم بیا به بل کال نو بیا بالاخره مې ساینس ویل خو جالبه دا و چې دا فزیک سره یې ما علاقه څنګه پیدا شوه او ساینس مې څنګه وویل هغه دا و چې کله چې کابل کې ډېرې سختې جګړې وې په بي بي سي کې یو پروګرام و په نامه د ځلاندې وړانګې نه پوهېږم تاسو پوهېږئ ځلاندې وړانګو پروګرام کې یو وخت یو راپور و چې داسې لیزرونه جوړ شوي دي چې سطحې پرې کوي نو ما دپاره جالبه دا و چې هلته خو وژلو وهلو چړې وې په دې خیرخانه کې به خلکو مخامخ چړې ګرځولې توپنچو باندې سړک په سر د ما له مخه یې ویستلې دي څونه نو ما دا ویل چې اوس که یو چا پرې کولو ته دغې د یو سطحې پرې کولو ته اړتیا یې ضرور نه ده چې توپنچې او وسلې او دا له ځان سره وګرځوي خو د ضرورت په وخت کې به لیزر استعمال کړي نو دې شي ما علاقه له فزیک سره پیل کړله سهار چې ښوونځي ته ولاړم استاد ته مې وویل بسم الله خان نومیده که ژوندی خدای دې لري که مړی خدای دې وبخي د خلیل خلیل لیسه کې هغه راته وویل چې دا خو فزیک مضمون ده
ما چې دا مضمون کوم یو ده وایي دا فضل ته نه پیدا ما وم سم کیو بیا مې هغه له وروسته فزیک سره علاقه دومره زیاته چې تر 12مه پورې فزیک کې د ما همیشه نمرې ډېرې ښې بیا ساینس مې څنګه پسې انتخاب کړو چې په 1998 کې د موږ ګاونډي یو اټومي ټیسټ وکړو بیا په دې ټیسټ کې په دې هغه وخت خو نو یوازې د BBC راډیو ولا هغې ډېر زیات تبصرې د چاپېریال وړانګو باندې کولې نو ما ته دا علاقه ډېره زیاته پیدا سو چې زه په دې باندې پوه سم بیا ما وایي چې زه به یې دې مسلک وایم بیا مې نو اول هم ساینس هم دې دپاره انتخاب کړی یعنې دا مې شعوري انتخاب کړی و چې زه به په دې مسلک ته راځم بیا ساینس فاکولته چې مې خلاصه کړله ساینس فاکولته وخت کې ډېره بده غریبي وه ډېره زیاته که څه هم په هغه وخت کې کابل کې د پیسو باران و د ډالرو نو ما به نیمه ورځ به هم کار کول نیمه ورځ به بیا دا د لیلی مخې ته علي آباد او دا د سره صلیب روغتون چې و دلته د سره صلیب ادارې فکر کوم د برېښنا او د انټرنیټ کیبل یې غوښتل وغځوي نو ما به بیا د پوهنتون نه وروسته دلته د کیبلونو غځولو کې کار کول بیا به څادر په سر راکش کړی ځکه مخامخ په لیلی کې د موږ همصنفیانو نو د محصلي وخت کې خو سړی شرمېږي چې ولا اوس که د همصنفۍ وګوري بیا به استاد ته شیطانت وکړي زه خو اول نمره د صنف وم چې دا به بیا اوس حاضري له ځان سره وړي او دلته دا چې کور ته هم نه ځي یا کار ته ځي مریض هم نه دی نبانې کوي او بیا چې به کله رخصتي سو د پوهنتون په دا 3 میاشتې د ژمي کې بیا به مې په لیسې مریم کې یا په خورما خرڅه که یا ترشي خرڅه کې یا پوډر شامپو او بیا یو څه وخت مې دا د هابیتات مؤسسې یو پروګرام کار در بدل غذا که در مقابل غذا یو ورځ به 15 کیلو غنم ورکول او دا ویالې به م پاکولې دا د پدرفت ویالې دا د سړکو د لارې غاړې نو په محصلي دوره کې هم په رخصتانو کې به دا صحیح او تنها صاحب کابل پوهنتون کې زه خبر یم چې تاسو استادي هم کړې ده لکه چې 2 دورې ده اوس ما معلومات دا دي چې تاسو ته کابل پوهنتون کې د استادۍ اجازه هم چا نه درکوله دا کیسه راته کولی شئ ولې نه درکوله بیا څنګه تاسو استاد شوی هلته د ما یو د ډپارټمنټ مشر خدای دې وبخښي اوس مړه ده زه چې کله پوهنتون کې محصل وم ما ته دا عجیبه وه چې ټول مضمونونه یوازې په دري ژبه دي او موږ سخته ډېر پښتانه محصلین درلودل نو ما د ډپارټمنټ مشر ته او د فاکولټي مشر ته دا وویل البته بل استاد خدای دې وبخښي استاد نسیم ګل توتاخیل او استاد میرازی صاحب پوهان صاحب میرازی خدای دې وبخښي دواړه مړه دي دوی هم البته په دې موضوع کې د ما همکار او ملاتړ یې کول د ما که څه هم دوی د بل ډپارټمنټ نو چې دا ځینې محصلین نسي کولای چې په فارسي باندې اداري ژبه باندې درس وایي که دوی ته په پښتو ژبه د درس ویلو امکانات برابر شي هغه وخت کې د مدني حرکتونو دا شیان ډېر نوي وو ډېر زیات نوي وو د تېر ځلې د طالبانو حکومت نوی سقوط کړی نو موږ کوشش کوو چې لږ لږ مدني حرکت چمونه وکړو او مثلا د فاکولټي په وړاندې ودرېږو د ډپارټمنټ په وړاندې ودرېږو دا د ما ډپارټمنټ مشر ته دې کار هېڅ خوند نه او که څه هم د خپل پښتون دا د خپل کار ده ما خوند یې نه ورکول او کله چې زه ما استادي دپاره عریضه ورکړله د ما عریضه یې پوره 11 میاشتې وځنډوله د ډپارټمنټ جلسه یې نه نیوه او په همدې یې وځنډوله چې ما ته یې ویل مخامخ چې ته به دلته بیا دغه پښتو د پارسي دا خبرې ورته شوې که څه هم زه اوس هم د دري او د ژبې سره هېڅ نه مشکل نه لرم زه په کابل کې رالوی سوی یم د ما د ښوونځي ژبه دري وه خو ما هغه نور محصلین چې د کلیو نه راتلو خو هغوی هم دا حق درلودل که نه چې د خپلې مورنۍ ژبې باندې سبق ته لاسرسی ولري نو دا یو مشکل و د ما عریضه 11 میاشتې نه پروسس کوله نو بیا وایي تخلص دې ورته بدل کړ استادۍ دپاره خدای دې توتاخیل صاحب وبخښي نسیم ګل توتاخیل صاحب استاد ما چې کله عریضه لیکله یو څوک په نامه د سرایا پیکان معین وه د لوړ زده کړو د وزارت هغه ما خپله ولاکه احساس کړي چې هغه متعصبه وه که نه وه خو ما ته توتاخیل صاحب وویل ما ته خلاص هغه کندړو وویله که دغه عریضه به دې هلته وویل دا عریضه دې نه در وکړي که حکم نه پرې درکړي
دې بیا ورته وایي چې د بله ورځ راسه د به حتما د بل چا سره دا تجربه درلوده. بالکل ما ته وایي چې تاسې یو تخلص په درته وټاکو چې هم په پښتو هم په پارسي یو رقم دی بس بیا مو وایي چې چورته مو وال چې ښه عریضه م لیکله چې بس تنها وایو دا تنها تخلص همغه عریضه کې چې ما ورځه نو دو باندې نه پیدا مې چې وروسته بیا نو نسې په دولې دا خو د رسمي نوم سو صحیح بیا متاسفانه دا هم تر اخره بدل ونسو کولی چې بدل کړو دا تخلص همداسې پاته زه و د دې تخلص هغه منشا هماغه لري هغه ښه دی چې بدل کړی دی. اوس به موږ بل رحمت الله اندړ صاحب سره څه فرق نشو کولی تنها صاحب تاسو ته خلک اټومپو وایي که نه دا نوم چې خلک واوري بیا خلک داسې فکر کوي چې استاد تنها به تر اوسه پورې 2-3 دانې که نور نه داسې واړه خندانې عمره اټوم بمونه جوړ کړي دي. موږ هم دا د مکتب تعریفونه چې راته یاد دي د مکتب د دورې نه وایي اټوم چې دی عنصر کوچنۍ ذره ده دې نه زیات تعریف باندې نه پوهېږو. دا هستوي انرژي اټومي انرژي اټومي فزیک دا اوس څه شی دی لږ که نور واضح کې مخکې تاسو پرې خبرې وکړئ. بالکل دغه دا اټومي اصلا دغه عامه اصطلاح د هستوي ټکنالوژي ده ځکه کله چې اول هستوي بم جوړ سو هغه وخت کې د هستي انشقاق پروسه خپله ډېره نوې وه نو خلکو هغه د عامه اصطلاح باندې خلکو اټوم پېژندل. اټوم هم اصلا د لاتیني یو کلمه ده چې د نه ماتېدونکې ډېرې کوچنۍ ذرې اخیستل شوې ده نو هغه په عامه اصطلاح د اټوم همدغه هستوي ټکنالوژي ده یا دغه هستوي بم ده یا دغه هستوي وسله ده خو یوازې د عامه پوهاوي دپاره دا اسانه کړې ده اټوم ورته وایي یا اټومي ټکنالوژي ورته وایي خو په اصل کې دا هستوي ده ځکه چې دا انرژي چې کومه د هستې د انشقاق نه رامنځته کېږي چې په ترڅ کې یا ته هستوي ریاکتورونه فعالیت کوي هستوي بمونه رامنځته کېږي یا په نورو سوله ییزو لارو چارو کې استعمالېږي اصلي کیسه په هسته کې ده. د اټوم یوازې د عامه پوهاوي دپاره او کله چې خلک ماته اټومپو وایي دوی خو ډېر ښه خلک دي زه اټومپو نه یم خو زه کوشش کوم چې اټوم زده کړم اټوموال یم. دا اوس هغه خبره ده چې زموږ شاعران سټیج ته راوغواړي ورته وایي چې پلانکی ډېر ښه شاعر راغواړم هغه بیا وایي زه خو شاعر نه یم خو شعر به ووایم نه اټومپو خو داسې دی چې یو څوک رښتیا باید په یو علم باندې تر پایه پوه شي که نه زه واقعا ډېر زیات په ابتدا کې ښه دکتورا دې کړې دي نور څومره ابتدا کوي. تنها صاحب ویل کېږي چې افغانستان حتی د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان یا اژانس مؤسسینو کې راځي. افغانستان دې برخه کې پخوا راهیسې څه لاسته راوړنې لرلې؟ نړیوال اټومي انرژي اژانس البته د دویم نړیوال جګړې نه وروسته چې کله امریکا په جاپان باندې اټومي وسله وکاروله نو دوی ولیدل چې نړۍ نور هېوادونه هم غواړي دا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي نو د دې دپاره چې دغه مخنیوی وشي دوی یو اداره د ملګرو ملتونو چوکاټ کې رامنځته کړی چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس دغه اژانس لومړني 22 غړي هېوادونو څخه یو افغانستان او په هغه وخت کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر آیزنهاور یو پروګرام طرحه کړو چې هغه پروګرام په نامه د اټومونه د سولې دپاره اټومز فور پیس هغه اوس هم د نړیوال اټومي انرژي اژانس د په اصطلاح لوګو کې اټوم فور پیس ده. نو دغه اټومز فور پیس په ترڅ کې زه د ډېرو هېوادونو سره د نړیوال اټومي انرژي اژانس په چوکاټ کې تخنیکي مرستې وکړلې چې د هغو ډلې څخه یو افغانستان و. حتی ایران ته د ایران تر ټولو زوړ هستوي ریسرچ ریاکټور چې اوس هم په تهران کې ده هغه هم د امریکا په پیسو جوړ شوی همدغه د اټومز فور پیس د پروګرام په ترڅ کې. نو افغانستان کې هم دغسې یو اداره جوړه وه د ساینس پوهنځي په چوکاټ کې وه د نړیوال اټومي انرژي اژانس سره روابط درلودل د هغو څخه تخنیکي همکارۍ پروژې درلودې له هغو څخه تخنیکي ملاتړ ترلاسه کول. موږ په دې ترڅ کې نه یوازې چې د هستوي ټکنالوژي یو لابراتوار هم درلود کابل پوهنتون فزیک فاکولته کې چې اوس فاکولته د هغه وخت فزیک څانګه وه موږ په اوسني علي آباد کې د سرطانونو د درملنې یوازینی مرکز په سیمه کې درلود. موږ هغه وخت کې افغانستان چې کله د
براکیتراپي مرکز درلود چې هلته کوبالت 80 من حیث د راډیواکټیو منبع کارېدل. په دې سیمه کې په پاکستان کې په ایران کې په نورو د هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې ورته ویل په هغه کې په دې ټوله سیمه کې دغسې د درملنې یو مرکز نه و. حتی ایرانیان په د افغانستان د کابل د سرطان تداوی مرکز ته راتلل، 2 میاشتې 3 میاشتې به وخت نیول. حتی ایرانیان به البته د ساینس فاکولټي ته د محصل په حیث باندې هم راتلل، بورسونه به یې اخیستل، راتلل به. او همدارنګه د میوند روغتون کې هم دغسې یو د براکیتراپي مرکز و چې د راډیوم 226 ستنې د رحم سرطان لپاره کارول کېدې. هغه هم په هغه وخت کې په دې ټوله سیمه کې دغسې کوم مرکز نه و، یوازې افغانستان. ځکه افغانستان په دویم نړیوال جګړه کې هغه د عدم انسلاک کومه پالیسي چې وه هغه ورته دا ګټه کړې وه چې نړیوال ورسره ډېر ښه تعامل او برخورد کوه. صحیح. تنها صاحب دغه افغانستان چې راډیواکټیو مواد یا اټومي مواد د دغې لرل د کوبالت 80 په دې څه کول او بیا دا څه شول؟ کوبالت 80 خو البته هغه د سرطانونو تداوی دپاره دا اټومي مواد دي که نه؟ راډیواکټیو اوس موږ راډیواکټیو مواد دي. اټومي مواد یا هستوي مواد البته هغه درې عنصره دي چې پلوتونیم دی، توریم دی او یورانیم دي. دا نور ټول راډیواکټیو مواد دي. نو هغه البته د کوبالت 80 چې د تیلې تراپي دپاره و، د ګاما وړانګې چې کوم له کوبالت 80 نه راوځي هغه د سرطان د درملنې دپاره کارېږي. بیا چې کله په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته سولې، بیا دلې په دغه د کوبالت تراپي په مرکز باندې یو راکټ ولګېدل او دا کوبالت تراپي مرکز یې له منځه یووړ، یعنې تخریب یې کو. بیا چا چې هلته کار کول هغوی هغه خپل دوی خو پوهېدل چې دې ضرر ډېر زیات د چاپېریال ته خپل وجداني وظیفه اجرا کړې وه. دغه مرکز یې د باندې لخوا داسې بند کړی و، دروازه کې خښتې. نو دا دغسې بندو تر 2001 پورې. بیا چې کله 2001 کې په افغانستان کې تحولات راغلل، بیا د دې دپاره چې دا کوبالت د غیر فني غیر مسلکي نامسؤلو کسانو لاس ته ونه لویږي، بیا د ایساف په چوکاټ کې د ایټالویانو ټیم، البته دا هغه معلومات چې موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس په هغه وخت کې راکړي وو. زه خپله مخامخ نه یم دقیق خبر، خو دا هغه رسمي منابعو نه چې دا معلومات موږ ته راغلي وو. هغوی دا کوبالت 80 د ځان سره یوړل او د دې دپاره چې مسؤل او محفوظ ځای ته انتقال سي. نو هغه اوس په افغانستان کې نشته. خو بیا وروسته افغانستان اټومي انرژي ادارې کوشش وکړو چې بیرته دغه مرکز فعاله کړي د یو تخنیکي پروژې په ترڅ کې. نو ابتدایي کارونه شروع سول، خو بیا متاسفانه پروژه مخته ولاړه. ښه. او یو بله خبره کوم راپور ونه خاندي، ځکه دا ډېر جالب پوښتنې موږ ته ذهن ته ودرېږي. افغانستان خو ډېر توغندي لرل په دغه وختو کې که نه؟ بیا دا واړول شول پاکستان ته. دې وسلو کې کومه داسې اټومي کوپړۍ وه پاکستان په اړه ویل کېږي چې د افغانستان د وسلو نه اټومي دغو کې طاقت جوړېدو کې ډېره زیاته استفاده کړې ده؟ نه دا خبر نه وه. دا لاس یې داسې ونیو، خدای دې کرزی صاحب لري، خدای دې ډېر عمر ورکړي. یو وخت موږ د اټومي انرژي ادارې له خوا نه یو د امنیت شورا ته یو څه راپور وړاندې کول. کرزی صاحب د خدای لري هغه وویل چې داسې کوم وړ شی نه کېږي چې جوړ کړي، دا ګاونډیان پرې وډاره. داسې فکر کوم وسلې مهمات او وسایل به د افغانستان انتقال شوي، خو اټومي وسلې یا اټومي خلپوټې نه وکړي. خو پاکستان په یو بل ډول د افغانستان د جهاد څخه د خپل اټومي بم د جوړولو لپاره استفاده وکړه او ډېره غټه استفاده یې وکړله. هغه دا وه چې کله په 1970 کې هند خپل اټومي وسله ټیسټ کړله، بیا ذوالفقار علي بوټو ملت ته په وینا کې ویل چې موږ به واقع وخورو، خو باید موږ خپل اټومي وسله ولرو. بیا په دې ترڅ کې دوی مختلف پروګرامونه شروع کړلو او یو څوک په نامه د قدیر خان چې دا اصلا فلز پېژندونکی و، دا هستوي ساینټسټ هم نو،
هغه دلته په یورینکو یو کمپنۍ ده په د هالند کې چې دا البته د آلمان هالند انګلستان ګډه وغه وخت کې د یورانیم د غني کولو یو کمپنۍ ده هغه دلته کار شروع کو بیا هغه یو ټیکنیشن چالت هغه کاسمو بیا هغه سره انډیوالي واچول هغه ته ورته چې ماته د ماشينونو عکسونه خوند راکړي ته لطفا ماته د عکسونه اخلا بیا هغه سره دون انډیوالي واچول چې هغه یو وخت دغه سنټرفیوژن چې الته ډیسمنټل کېدل یو برخه د سووینیر په رقم باندې د کور ته وروړي او قادر خان د دې لپاره هالندي خزه کړی و چې څوک به شک پیونه کی چې دا دلته یو بل کار د لپاره ده بیا د چولاړ افغانستان ته د پاکستان ته وبکه د خان لابراتوریز په نامه باندې په کوټا سیمه کې په اسلام آباد کې دغه پروګرام شروع کو البته د پاکستانی پاوز په مستقیم څار لاندې بیا په دې باندې نړیوال او امریکایان تیر بیا خبر سول او د آیسای مشرانو ته بنزي بوټو ته د سټلایټ عکسونه وکول چې تاسو دلته لابراتوار نه جوړوي تاسو دلته استوي وسلو د لپاره یورانیم غني کوي بیا یو څه وخت ډیر وخت د منکرو بل اخر ورته چې و صحیح ده موږ دا کار کوو خو که تاسو موږ باندې دا فشار راوړي چې دا بند کړي موږ د افغانستان د جهاد سره بیا خپل همکاري مطلقه درو او د امریکا او غرب د لپاره هغه وخت دا ډیره مهمه و چې کمونیزم مات کی ځکه یو خو د ویتنام کې ماته ورنه خړلې و هغه چې ورنه اخیستوم دا چې هغه وخت کمونیزم په یو غټ سرخوږي بدل شوی او بدلیدو نو هغه خاطر سترګې پیرندې کې ورته وایي چې بس ارڅ چې کوي چې تور دي نه دي موږ ته بنوایز موږ به تاسو ته نه وایي چې مکوي تاسو موږ ته موایز چې څه کوي او بل اخره باندې ډول باندې چې هر وخت به د امریکا په کانګرس کې دا مسله راولاړېدله بیا به د امریکا کانګرس کې خو د افغانستان د جهاد ځینې لابیګرانو مثلا چارلي ویلسن یو ډیر مهم لابیګر و د افغانستان د جهاد بیا به هغه په مقابل کې ودرېد چې موږ ته اولویت د کمونیزم ماتېدل هند اتومي وسله د پاکستان هم لرلي څه خبره ده موږ به کمونیزم مات کو نو اصلي کیسه دا و چې د افغانستان جهاد چې څومره سیاسي مرسته او همدارنګه مالی مرسته پاکستان په هغه وخت کې د عربي هیوادونو ته اپیل وکړو چې زه دغه اټومي وسله جوړوم د نوم به موږ اسلامیک بم ور باندې دو او دا به د ټول اسلامي نړۍ او دغه روسان چې دي دغه بيدینه چې دي دا به ټول به ماتو په دوی به استعمالو په دې قذافي تقریبا 50% بودیجه ورکړه او دایم په دې ورکه چې ګوره موږ د افغانستان جهاد سره مرسته کوو د نړۍ د اسلامي نړۍ اصلي مدافعین موږ ته چې موږ سره مرسته نه کوي نو چا سره کوي بدبخت او دغه د جنت د ګټلو ورځ ده بس قذافي مرتوي چې بسم الله څومره دی پکار دي نو بیا سعودیانو نورو هیوادونو عربو هیوادونو بیا ورسره مستقیم یا غیر مستقیم مرسته کوي حتی د خان کوم نتورک چې و چې د په غلطو نامو غلطو کمپنیو غلطو انوایسونو باندې شیان اخیستل نړۍ نه ممنوعه ټیکنالوژي به لغړ واخیستل دا هم په متحده عربي اماراتو په شارجه کې د کمپیوټرونو یو دکان یو سریلانکایي چې هغه د مرګره وو هغه به ورته دا ټول چینلونه برابر په دې باندې عرب خبر وو خو ټول سترګې په پټ کړي و چې ځکه چې افغانستان جهاد او ټول تاغه مهم ښکارېدل نو اصلا کله چې درته وایم چې 0% به یا 10% به د پاکستان اراده او امکاناتو د نور 80% ټول د افغانستان جهاد چې همیشه من حیث د فشار و استعمال سو چې پاکستان وکولای شي اټومي وسلې ته لاسرسي ولري که په یو ورځم د افغانستان جهاد نه درلودل یو ورځم د امریکا او د غرب د لاسه اټومي وسله نه سوچو صحیح دا کومې د خبر سره سټلایټ میجونه درلودل نو او دغه ورنه استفاده کډیر او مضبوطه او یو بل خبر هم راته وکړه یو بل ډیر خاني خبره ده چې پاکستان د خپل اټومي بم یا د موادو بقایاجات افغانستان کې خخ کړي دي دا خبره څومره رښتیا ده تخکاری حساس تحقیقات څوي دا خبره او څو ورسوي دا د کرزي صاحب وخت کې یو آیات په دې اړه باندې وټاکل شو چې خپلم ورسره ولاړم هلمند ته متاسفانه هغه سیمه چې دوی یادوله موږ لغونه نمونې په دوه علت روانه اخیستلی سوی هغه یو خو دا و چې امنیت سم نه و دویم دا چې هغه سیمه کې ډېر زیات د شګو بادونه دي ساحه بیخي پټه و صحیح خو د
هغه شواهدو په اساس باندې چې هلته موجود وو ډېر په اساني باندې موږ قانع نه سو چې دغه خبره دي واقعیت ولري. خو بیا هم څېړنو ته اړتیا لري، دې خبرې پرېښول نه دي پکار. باید جدي څېړنې وسي، باید هلته نمونې راټولې سي، باید هلته خلک ولېږل سي، تحقیقات وسي. خو چې متاسفانه هغه وخت کې موږ په دې ونه توانېدو. صحیح. د اټومي څېړنو خبره تاسو وکړه او د حامد کرزي صاحب یاد په خیر تاسو هم خبره وکړه چې درته ویل چې دومره بمونه خو جوړ کړي چې ګاونډیان پې وډار کړم. حامد کرزي ډیره دلچسپي لرله، د اټومي انرژۍ اداره یې بیا احیا کړه او بیا ډاکټر غني هم کوشش کوي چې دا غني شي یا نشي، نه پوهېږم، تاسو به راته معلومات راکړئ. خو د همدغه کرزي په وخت کې همدې دولت ویل کېدل چې د اټومي انرژۍ ادارې ته ځمکه نه ورکوله، بودیجه هم ورته ډیره کمه ټاکلې وه. بیا نو دې ادارې څه کول؟ او زه داسې خبر وم چې تاسې یو وارې مشر هم وایي، هغې وخت کې کمیسیون یادېده لکه چې بالکل داسې وکړه. ځینې شیان په جمهوریت په وخت کې ډېر نمایش شوي. یو د هغو نه د اټومي انرژۍ اداره وه. هغه د دې دپاره چې موږ د NPT یا د هسته‌ایي وسلو د پراختیا د ممنوعیت تړون غړي وو. د CTBT یا د اټومي ټسټونو په هوا کې، په اوبو کې، د اوبو لاندې، په هوا په خاوره کې، د خاورې په سر، د خاورې لاندې، دغو د دوو هم غړي وو. همدارنګه د اکسرې ماشینونه، سټي سکنونه، دا هم نوي نوي راتل افغانستان ته، نوي هستوي ټکنالوژیانې په لاره وې. مثلا د سرطان د تداوي یو کلینیک پلانو. نو د ټولو دپاره یو اداره باید وای چې دا تنظیم کړې وای. نو هغه اداره جوړه سوه. متاسفانه د تاسو خبره سمه ده، تر اخره پورې هغه ادارې سره دغسې یو جدي مرسته چې باید سوي وای نه وه سوي. موږ د لابراتوارونو د ډېرې ابتدایي شیانو د اخیستلو دپاره په حکومت ته به یو کال زارۍ کول، یو کال بعد چې به بودیجه راکړه بیا به راته ویل چې هغه بودیجه چیرې وه. په $1,00,000 به ماشین و، دوی به 50,000 روپۍ ورته راکړې وي. هغه به هم چې پلان د قانون داسې وي چې داخلي تدارکاتو ته به ورکوي، که داخلي ونوسي بیا به نړیوالو ته. نړیوال تدارکات دپاره چې یو څوک یو غټه کمپنۍ تا باندې یو ماشین په 1,00,000 خرڅوي، هغه بیا هغه د خرڅلاو نه وروسته خدماتو په اړه باندې هم فکر کوي که نه. نو هغه د خرڅلاو وروسته خدمات چې وو، هغه په دې نه ارزېدل چې دغه 1,00,000 روپۍ ورکړي. نو څو چا ورته په اسانۍ زړه نه کول. او د تاسف وړ خبره دا وه چې په دغه اداره کې د لانکروزر د اخیستلو دپاره کافي اندازه بودیجه وه، د رنګولو دپاره بودیجه وه، د بېمعنا بیکاره ماشینو دپاره وپړسوه اداره 10 نفرو پکې د زړه له اخلاصه کار نه کوو. 100 نفره د موږ تشکیل وو، والله بالله 10 نفرو د زړه له اخلاصه کار نه کوو. او 10 نفره پکې متخصص هم نو. مشکل دا و چې هر یو به دې راوست، یا به یو چا ورته یو لاین برابر کړی، یا به د یو چا سیاسي ملاتړ ورسره و، یا که هغه هم نه و، کار به دې ته چا څه نه سوی اخیستل. ټوله کیسه هم دغه وه چې سفر ته به ما کله لیږي، او ما ته به امتیاز کله راکوي، او اضافه کاري به کله راکوي، او حق الخطر به کله راکوي، او دا به کله. زه دا نه وایم چې دوی ملامت وو، زه هم پکې ملامت وم، زه یو برخه زه ملامت وم، دوی هم ملامت. زه درته وایم چې دغه زحمت چې زه کوم دفتر کې اوس کار او دا د ما همکاران یې راسره کار، که موږ 10 سلنه هلته په افغانستان کې کړې وای، موږ به دغسې دربدر او بدبخته نه وای. دغه همکاران چې دلته د ما دي، دغه مشرتابه زه دلته هم کومه د دوی. خو ما زه په رامز یوه خبره وکړم او بله ورځ هغه کار د ما په میز پروت وي، هلته به پسې ورتلم، بیا به اول خو به مې په سمه ورته ویل، بیا به مې زارۍ ورته کول، بیا به مې خوشکې ورته کولې، په هېڅ رقم چا کار نه کول. حتی د کار د کلتور برخه نه. نو هم دولت ډېر د مایرې چلند ورسره کول، ډېر غلط د مایرې چلند ورسره کول. د ځمکې نه درکولو خبره رښتیا وه چې تاسو ته ځمکه نه درکوي؟ دا خبره بالکل رښتیا وه. موږ د ارزاقو ریاست یو اوله چې اداره جوړه سوه، موږ یو کرایي کور ورته نیولی و ششدره کې. بیا د ارزاقو ریاست یو تعمیر و چې مطلق بېکاره،
هغه تعمیر ولسمشر حکم ورکړی چې دا د دوی د اټومي انرژي ادارې ته د ارزاقو رئیس د مصطفی کاظمي خدای وکړي شی و هغه وایي چې وروره ولسمشر څو به ترې خوري ځا خپل کار دی که ولسمشر د اټومي انرژي ادارې ته د ارزاقو رئیس ځمکه نه ورکول په دغه د اټومي انرژي ادارې په د صحن کې البته تعمیر یوازې موږ ته دغه راکړی و او کوم د رئیس جمهور کې د صحن کې به د شپې د شونخود او کراچۍ درولې چې موږ ورته چې اورو ولې موږ ځینې لابراتواري مواد او ځینې واړه راډیو اکټیو مادې وي موږ ته چې دا دو امنیت فزیکي امنیت ډېر مهمه ده البته بری از رئیس جمهور امر بیاره که حویلی شام بده وای دا حویلی خود موږ ده او تر اخره پورې ده بس صحیح او متاسفانه دا هغه شی دی چې زه بیا درته وایم چې د ما نه ملمان ولې بیرته تر ما پورې ټول پکې تر سپنګو ملامت صحیح تنها صاحب دا تاسې د سفر مې کله پیلیږي حق الخطر مې کله راکول کیږي بهر ته مې کله لیږي دا خبر وکړه وایي دې ادارې ډېر خلک بورسیو دپاره افغانستان لیږل او هغوی بیا بیرته تښتېدل د افغانستان ساینس پوهان یا اټوم پوهان د افغانستان په پیسو تلل او تښتېدل دا خبره څومره رښتیا وه او څوک پیژني چې هماغه وخت کې تښتېدلي تحصیل په تړاو خو څه ډېر نه سم څه ویلی یو څه ویلی سمه چې موږ چې کله هغه پروژه پیل کړله چې د سرطان د درملنې لپاره کومه پروژه وه د نړیوال اټومي انرژي اژانس په مرسته هغو کې موږ ځینې ډاکټران د کابل طبي پوهنتون استادان او د ځینې نور پوهنتون استادان ولېږل هغوی متاسفانه وتښتېدل او بیا بیرته رانغلل څو ډاکټران ولېږل یاره 4-5 شپږ ډاکټران مو لېږلي ټول 14 نفره وو او نور پوهنتونونو استادان مو ولېږل په هغو کې اکثریت متاسفانه رانغلل په انګلستان کې یو دوه ډاکټران دي استادان دي هغوی رانغلل نور بقیه هېوادو کې هم ډېر وو چې متاسفانه رانغلل او چې سفرونو ته به هم لیکل ویانا ته نړیوال اټومي انرژي اژانس کنفرانس ته د نیمایي نه زیات نه راتلل چې وبه دې نه لیږل په قار به وو عریضې به کولې سات ادارې ته به ولاړ بیا بیا ته کوم څوک پیژندل بیا به هغو هیات راولېږل چې دا ولې نه ده لیږل کوم دغې خلک وو کوم ټایپ خلک وو د چا خلک وو داسې خو به درته پته لګي که والا که داسې درته وایم چې ما خو بچه‌های جهاد مقاومت هستیم دا خو داسې خلک وو چې هلته په اصلاحات ادارې کې همدغه لاینونه دینونه درلودل صحیح او له هغې خوا بیا هیات پرې رالیږلی وو چې دا دې ولې سفر ته نه ده لیږلی دا دې ولې یعنې که زه درته وایم چې د ما زړه د اټومي انرژي ادارې نه یو کار غټ کار چې ما زړه یې راتور کړو د کار نه هغه دغه و چې یو څوک سفر ته تو امریکې ته ما ورته ووایي چې واله که ته راسه زه انګریزي در سره وغږېږم چې انګریزي دې زده ده که نه انګریزي نه وه زده بیا ما ورته ووایي چې ته دا سفر ته چې ځې هلته به څه وایې دا تخنیکي خبرې دي خلاصه ما یو چا ته وویل چې دا مه لیږئ بله ورځ غارې زه رابلم چې دا خو د ما حق راخوړل یو بل دغه یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ نه لس نه شل نه ټول دغسې وو زه بیا هم درته وایم په دې کې زه ملامت یم له ما نه نیولې بېرته در ما پورې اکثریت استخدام کړي ما او دا د استخدام پروسه د ما تر لاس لاندې تېره سوې وه نو بنان زه په دې کې ملامت یم صحیح ډیره زیاته مننه ښه ده چې کمو چارواکو کې راغلی چې اقرار دې وکړ تنها صاحب راځه دا یو څو پوښتنې نور هم راته جواب کړه لومړی دی چې خلک وایي تر اوسه لسګونه ځوانان تا خپله هم دا غیر د دې نه چې افغانستان کې وایي په شخصي ډول باندې خارجي هېوادونو ته پوهنتونو ته معرفي کړي دي منډې ورسره وهئ فورمې دې ورته پخپله ډکې کړي دي د کوم احساس له مخې دا کار کوئ ځکه دا افغانان چې دي چا له ولاکه لاره وښیي که نه ولا داسې ده شینواری صاحب چې ما ډېر زیات محرومیت تېر کړ د ماشومتوبه بیا تر لویوالي پورې حتی دلته په د اروپا کې کوم ځای ته چې زه ګیم اوس دې ځای ته رارسېدل زښته ډېر محرومیتونه مې دلته تېر کړي زښته ډېر تبعیضونه ما دلته لیدلي نو هغه کسان چې
بهر ته تحصیل دپاره ما هڅه کوله چې تشویقي کام ورسره یو نیم سره به مې څه فورم هم ډکه کړي، یو نیم سره به مې ریکمنډیشن به مې ورته لیکلی، یو بل نیم ته به مې لاره ورکولي. هغه دا و چې ما هر وخت چې به یو څوک راته مراجعه وکړه، یو چا چې دغه برخه کې مرسته، ما به هغه خپل د محرومیت حالت سترګو ته دا ټول ناټون پوهان جوړوي که نه نورو پوهنځیو ته دې معرفي کړي؟ نه د ما خپل مسلک کې ډېر کم خلک دي، ګوتو په شمار خلک کېدای شي 3-4 څو کاله وړاندې ستاسې د اوسنۍ اوازې غوندې خبرې وې چې تنها صاحب 4 هېوادونو کې چې پاکستان هم د دې غړی و تحقیقي لومړی مقام ګټلی دی، د ویاړ خبره وه. دا کیسه راته کولی شئ پاکستانیانو ولې؟ ولاکه پوښتنې مې ولاک کړې چې کوم هېواد و، خو یوازې هلته په دا داسې و چې یو سمر سکول وروسته یو کنفرانس و، کنفرانس کې بیا د خپلو څېړنو پرزنټیشن و، البته د آلمان د فزیکوالو اتحادیې په مرکز کې په بون کې، بیا هلته مختلفو کسانو خپل ریسرچونه وړاندې کړل دغه دپاره د هغه تحقیقي ریسرچونه د ارزونې دپاره، بیا و د ما تحقیقي موضوع او د ما تحقیق په خپله په ذات کې لومړی مقام ګټلی، دا رښتیا خبره. صحیح. تاسې د خپل پخواني ګاونډي د اټومي تجربې خبره وکړه که نه، کیسه مو وکړه چې بیا ما سره د اټومي فزیک مینه پیدا شوه. خلک ستاسې په اړه وایي چې استاد تنها ډېر لایق انسان دی، تاسو خو پرې منکرېږئ، وایي چې دی کومه واضحه لاسته راوړنه نه لري. دوی وایي چې د افغانستان یو بل اټوم پوهه د لندن کې ډاکټره ده البته، خو سرطان کې هغه د درملنې وړانګې مړانګې هم کشف کړي دي، او وایي استاد تنها یوازې فیسبوک کې داسې لیکنې کوي چې د هغه د شخصیت سره یا د ساینس پوه د شخصیت سره ښه نه ښکاري. نو بالکل دا ګیله به د هر چانو په ځای، حتما ګیله به په ځای، خو زه داسې درته ووایم چې اول خو فیسبوک د پوهنتون کوم صنف نه ده، دوم دا چې دا خلک ملګري یاران ګیلې لري، د ګیلې په ځای خو دوی کله راسي د ما څېړنیز لابراتوار دی وګوري، د ما څېړنې دی وګوري، د ما کار دی وګوري. البته زه خپل تخصصي کار ډېر زیات فیسبوک ته نه راباسم، او یو علت دا دی چې دا د ما تخصصي کار چې دا ډېر عام فهمه نه ده. یعنی دا نن ما یو خبره د یورانیم بډاینې په اړه باندې ډېر کوشش کړی چې ساده یې ولیکم، یو 10 نفر راته لیکلي چې دې باندې خو موږ سر خلاص نه شو، نو چې هغه ډېره ساده باندې نه خلاصېږي، نو پیچلې خو بیخي نه خلاصېږي، او کېدای شي هغه توقع چې د لاسته راوړنو وي زه به یې ونه لرم، دا صحیح خبره ده، زه به یې ونه لرم، خو زه فکر کوم د خپلې برخې په خپله برخه کې چې کوم کار کوم، څوک چې د ما سره کار کوي زه د هغو سره کار کوم، هغه د ما د کار نه په کافي اندازه راځي. صحیح. او د توندې لیکنې څنګه کوئ په د فیسبوک کې؟ خلک وایي چې ساینس پوه او داسې خبرې؟ خو داسې دی چې زه خو یوازې ساینسوال نه یم، زه خو تر څنګ په یو ټولنه کې رالوی سوی یم چې د هغې ټولنې کلتور، عنعنات او رسم و رواجونه راته معلوم دي، او زه خپله هم په دې باندې زه ډېر په پیغورو باندې مخته تللی یم. حتی د پیغورو درکول شوي اوس یې خلکو له ورکوې؟ هو که نه، زه وایم چې دا خپله تجربه له خلکو، زه اصلا خپله تجربه له خلکو سره پیغور په ډول شریکوم. بالکل. پیغورونه د څه شي درکول شوي؟ چېرته درکول شوي دي؟ ولا له ماشومتوبه که نه، پلار مې د خوا به کې هغه به چې یو څوک به ولید چې یو څه مخته تللی و، بیا به راته وایي چې ګوره پلانی ویني دا هغه هم تا غوندې ده که نه، هغه وګوره چېرته، ته وګوره چېرته. خو دا به بیا یو څه سخته وه چې مثلا هغه ته خو امکانات هم ډېر مساعد دي، مثلا اکثره د موږ خپل خپلوان چې ما پېژندل هغوی شتمن وو، ډېری په پېښور کې وو، نو انګریزي به مثلا دا ډېره مهمه د هغو به انګریزي ډېره ښه زده وه، یا به مثلا د ماتماتیک به یې کېدای شي تر ما ښه زده وو، یا د ضرب زباني دا کافر ډېر ملایانو ته دا ډېر مهمه شاید د ضرب زباني، د ما پلار د خوا به هغه ته هم ډېر مهمه وه، هغه به چې ګوره دی پلاني دغسې زده ده. نو هغه پیغورونو زه واقعا دې ته هڅولم چې وسړی مخته ځه بیا تر دې ځایه پورې کله تنها صاحب ستاسې د دې خبرو نه او شاته بیرغ نه هم داسې ښکاري ملګري م چې خبره کوي، زه هم چې پېژنم وطن سره کافي اندازه ډېره مینه لرئ،
او هغه د ملامتیانې مو هم ومنلې. خو نیوکه ده در باندې چې د افغانستان په پیسو باندې ماستري دې وکړه، ډاکټورا دې وکړه. هلته د یوې ادارې رئیس هم وایي 100 میلیونه افغانۍ کلنۍ بودیجه دې هم لرله، المان ته ډاکټورا ته راغلی، همدلته پاتې شوی. راځه دا سپیناوی او هغې وخت کې طالبان هم نه و چې ته دلته پاتې شوی وی، کوم غټ خطر هم نه و. راځه دا سپیناوی راته وکړه چې ولې په المان کې پاتې شوی، حکومت دې قدر وکړه که خپله وطن نور خوند نه درکوه. بالکل. اول خبره خو دا ده چې زه دا واضح وکړم، زه د ماستري وخت کې هم د افغانستان په پیسو نه یم راغلی، په دې نه یم راغلی چې ما د المان ګوره تنها صاحب مه کوه که افغانستان نوم نه دا صحیح ده، نه دا صحیح ده که د افغانستان نوم ما سره نه وای دا بورس ماته چا نه راکول، دې هېڅ شک نشته. زه د افغانستان په سهمیه راغلی یم، خو د افغانستان د دولت نه پیسې نه دي اخیستې، او دا یوه مغالطه باید لرې سي. دې کې هېڅ شک نشته که زه په هند کې وای زه کېدای سو دې بورس ته نه سوای راتلی، ځکه په هند کې تر ما ډېر پوه خلک شته. نو دا صحیح خبر چې د افغانستان په سهمیه راغلی. چې ماستري ما خلاصه کړه زه بیرته ولاړم په افغانستان کې ما تقریبا 4 کاله کار وکړو. بیا چې کله ډاکټورا ته رالم، ډاکټورا چې مې خلاصه سوه بیرته ولاړم. د افغانستان د ملکي خدماتو قانون کې یو مقرره ده چې که چېرته د افغانستان برحاله د دولت برحاله مامور تحصیل ته ځي، افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه معاش ورکړي. نو زه چې کله راتلم په هغه اداره کې چې ما کار کول، د ما معاش البته 18,000 افغانۍ د ریاست معاش. د افغانستان د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس بیا 18,000 افغانۍ معاش دی. په اټومي انرژۍ اداره کې د عصري ټکنالوژي رئیس هم و، معاش مې 18,000 افغانۍ. او نور خو سوپر سکیل و چې کله راتلی هغه معاش نه درکول کېږي، بندېږي. هغه هم ټول $10 و، یعنې دې دپاره چې دا موضوع واضح سي، ټول معاش د ما $10 و. او هغه داسې وخت و چې د نورو عادي مشاورینو معاشونه 14,000 و. خو دا نه دې نه خپله معلومېده چې دولت څونه ښه توجه موږ ته کوله. نو او دا هم درته وایم چې د یو لیسانس او ماسټر د معاش تفاوت 20 افغانۍ د ملکي خدماتو په قانون کې. نو بیا دلته چې رالم پي ایچ ډي دپاره، پي ایچ ډي چې خلاصه بیرته ولاړم، نو هغه 1 کال معاش مې اخیستی و، 2 نور پاته و. دا خبره به لږه زه پوره کړم، تاسو جرمني کې ماستري هم وکړه په اټومي انرژۍ کې او ډاکټورا مو هم په اټومي انرژۍ کې وکړه، چې دا خبره به خلکو. بالکل. البته ماستري نه وروسته بیا کابل ته ولاړم، 3.5 کاله مې کار وکړو بیرته. نو کله چې پي ایچ ډي خلاصه کړله، نو دا ټول معاش چې راټول کړي دا د ما د تحصیل د دوران $4,000 کېدل، د میاشتې 18,000 افغانۍ وي. نو زه چې البته چې مالیې ټول شیانو نه وباسي، د 1.5 کال کې 2 کال پاته. نو کله چې ولاړم هلته د موږ یو عادي مامور په اداره کې هغه راته وویل چې ولا دا خو رئیس جمهور حکم درکړی دی چې ته باید رئیس جمهور په حکم تللی 1 کال تیر کړی دی، بیا 2 کاله نور پسې ایکسټنشن کړی، ته باید بل حکم راوړې د رئیس جمهور نه چې زه د معاش اوکړم. نو زه پوه شوم چې دی غواړي چې زه درته یو شی ورکړم، که نه وای دغه د مالیې وزارت کوم دغه د کوم تفتیش هغه هم راغوښتی. خو هغه تفتیش هم خوله دې خواته که هغه پوه شو چې زه دا پیسې نه ورکوم. نو یو غټ وزیر مشاور و د ډاکټر صاحب غني، دې وزیر مشاور ته زه ورغلم، ورته ومې چې وزیر مشاور صاحب دغه د ما معاش دغسې یو مسله لري، $4,000 دي، او دغه $4,000 په دې حکومت کې ډېر زیات شی نه ښکارېږي. خو موږ ته معلومېده چې حکومت څومره اضافه خرچانې کوي. د وزیر مشاور نوم خو عورت نه ده چې نه اخلي. څنګه ده؟ وزیر مشاور نوم دې وانه اخیسته، خو خیر هغه ورکې که وزیر صاحب مشاور کابل کې دی چې د نورو باندې تر دبیو نه باسه. وزیر مشاور صاحب ته مې ورته وویل هغه راته ووایي خو وایي ولې نه درکوې؟ ما راته وایي چې رئیس جمهور نه حکم راوړه او اصلا مال پیسې غواړي، خو یو $100 ورکړه. د ډېر عادي داسې وایي خو ورکړه $100. بس ما ورته چې وزیر صاحب ما خو چې $100 ورکولی، بیا نو تا ته چېشته راتلم، بیا خو مې $100 ورکولی، دې باندې خو زه هم پوهېدم چې په $100 یې ما کار کېږي. ته وایي چې وروره ته یا په دې ملک کې نه اوسې یا تظاهر کوې.
ذاتي پوه سوم چې نور دا ملک دومره شړېدلی ده د حکومت چې نور پکې کار کول به ماته ډېره سخته وي ځکه ده واضح په واضح خوله راته او دا یو برخه وه بیا هم یو بله وخت چې راوتم یو بله خبره کېږي که نه چې تېر نه شي ورباندې خبره دا کېږي وایي چې اصلي خبره دا نه وه چې دی د وطن نه ووته دی خفه په دې باندې شو چې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس کې د افغانستان څوکۍ غوښته او هغه حکومت ورنه کړه دا دې ته هم راځم کله چې راوتمه وزیر صاحب راته یو آیپاډ ونیسه د آیپاډ واخله دا یعنې زه خوشحالوله ما وزیر صاحب په دې مشهوره ده چې ډېر داسې سخي و لاس خلاص هر څوک چې ورتله چې شی به ورکوه ما ورته چې ورور د آیپاډ دې تایي زه خو وزیر صاحب سره اوس هم خفه یم نو په هر حال بیا ما ته استاد غضنفر صاحب وویل زه راتلمه بیرته کابل دغه ته المان ته ما دلته یو پروفیسر مې یو افر راته کړی و چې د کار قرارداد چې اقتصادي ورسره وکړم ما هغه ته ورته چې ته منتظر زه افغانستان ځم نو بیا استاد غضنفر صاحب راته وویل چې ته داسې وکړې چې مه ځه راځه دلې کار وکړه ما هغه حالت ورته وویل دغسې دولت کې داسې نظام کې بلې سخت دی چې په واضح درته په خوله ووایي زوروره خو غضنفر صاحب ډېر دروند انسان تاسې پېژنئ هغو دا خبره کوشش وکړو چې ما عاطفي لحاظه په دې قانع کړي چې هېواد ته مقصد کار وکړه که خو بل ځای وکړه چېرته کوې ما ورته چې ښه صحیح ده که ته فکر کوي چې ما ورته چې په دې منځ کې خو دلته خو نسم کولی خو دغسې حال ده وایي بل فکر کوي چېرته نو ما تاسې ورته وویل چې په هغه وخت کې د ویانا کې د افغانستان د سفیر دنده خلاصه سوې وه نو یو بل اټومي انرژۍ نړیوال اژانس کې د افغانستان په ویانا کې یو دایمي استازولۍ لري چې هغه د نړیوال اټومي انرژۍ اژانس د یونیډوک د ځینو نورو بین المللي ادارو سره د همکاري مسؤلیت هم ټول د هغو په غاړه ده البته یوازې سفیر نه ده اتریش ډېر کوچنی هېواد ده ډېره برخه د اژانس ده نو ما ورته چې صحیح ده پس زه به دغسې وکړم چې دغه د اژانس چارې که زه وکولی شم د تخنیکي همکاریو په چوکاټ کې د اژانس نه افغانستان ته د افغانستان اټومي انرژۍ ادارې ته پروژې ډېرې راوړم د زراعت په برخه کې د امنیت په برخه کې د صنعت په برخه کې دا خو ډېره ښه خبره داسې وکړه نو چې دا سی وي ماته راکړه نه پوهېږم چې مستقیم مې سی ورکړله که یو څوک بل د غضنفر صاحب یو دوست په نامه د نجیب الله خان نوم یې ولا یې کاناډا کې ده خو یو څو ورځې بعد دغه اول ما ته راغی چې هغه سفارت خو چې دا لومړۍ مېرمنې په پچه ختلی او هغې د بل چا سره واده کړې ده نو ته ډېر وبخه دا کار خو نه کېږي نو هغې ته بیا ستا په څوک ولېږه دا راته ویلی شي دا بل کس چې واده ورسره شوی و څوک فکر کوم اوله وار نه پوهېږم یو څوک په نامه د خجسته فنا ابراهیم خیل په نامه و یو څوک ښه هغې تعلیم بیا یې څنګه ده هغې دومره تعلیم کړی و ستاسو په کچه باندې والا نه پوهېږم تا سره اړیکې نه لرم او بیا دا دغه راغلله اغلې منیژه بختري صحیح او اغلې منیژه بختري خو ژورنالیزم ویلی خو باندې خبره یې موږ همکاره وه کابل پوهنتون کې د استاد بختري لور ده شاعر هم ده نو شاعره لاړه ژورنالیسته لاړه د افغانستان د اټومي انرژۍ اژانس کې د افغانستان استازي شوه واو ډېره جالبه او هغه په ټکنوکرات حکومت کې دا تاسو شاعران بیا نه منئ یاسین تنها صاحب راځه یو دوه نورې جدي خبرې زه غواړم پوښتنه درنه وکړم څه پوښتنې ما سره وي څه موده وړاندې که پام مو کړی د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان هستوي وسلې جوړوي دا خبره
خندا درولي که جدي ده امکان شته د دې خبرې چې 20 کاله جمهوریت چې جوړ نه کړی شو طالبان جوړ کړي هستوي البته والا نبیل صاحب نه پېژنم چې نبیل صاحب هدف د هستوي وسلو نه څه شی و دا باید خپل نبیل صاحب نه پوښتنه وشي خو زه دا وایم چې په اوسني د کابل اوسنۍ اداره د هستوي وسلو د جوړولو توان په خپل سر نه لري ځکه هستوي وسلې څه د چاکلیټو فابریکه کې نه جوړېږي هغه ډېر پیچلې ټکنالوژي غواړي دغه ټکنالوژي ماشین آلات څوک په کابل په ادارې په دوو دلیلو نه خرڅوي یو دا دی چې دوی رسمیت نه لري په نړۍ کې دوم دا دی چې دوی باندې څوک دا باور نه کوي چې دوی بس بله ورځ دا وسلې د دوی په وړاندې ونه کاروي او که ځینې د دوی نږدې ملګري چې مثلا چین ده یا پاکستان ده یا مثلا روسیه ده هغوی دې وسلو ته لاسرسی لري که هغه وغواړي چې دا کار دوی سره وکړي دوی باندې خرڅ کړي یا دوی ته یې ورکړي په هر حال خو زه دغه امکان تقریبا نږدې صفر ته بولم او د هغه مخکینۍ دوو دلایلو په اساس باندې دا امکان تقریبا صفر ده دا چې نبیل صاحب دا څنګه کړې ده دا باید نبیل صاحب نه پوښتنه وشي دغه د سرطان روغتونونه په افغانستان کې یو غټه مسله ده دولت هم ورباندې کوشش وکړ جمهوریت طالبان هم ورباندې کوشش کوي او شخصي هم ځینې بنسټونه راځي وایي چې سرطان روغتون جوړو ما چې اورېدلي دي د ځینو ډاکټرانو چې د سرطان درملنه ګاما وړانګو باندې کېږي راډیو اکټیو او دا چې د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان اجازه او دا شیان ضرورت دی دا په افغانستان کې امکان نه لري دې وجې نه جوړېږي ستاسې نظر په دې رابطه څه دی چې ولې افغانستان د سیمې په کچه د روغتون هغه د خپل هیواد په کچه چې پخوا یې لروده د سرطان روغتون اوس یې نه لري اول مسله خو دا ده چې په دې برخه کې تخنیکی وړتیاوې نشته د سرطانونو درملنه اکثریت د کیموتراپي یا شیموتراپي چې ورته وایي همدارنګه د وړانګو په واسطه باندې کېږي د راډیو اکټیو وړانګو په واسطه یا آینایز کوونکو وړانګو په واسطه په تخصصي ډول باندې وایم د دې دواړو متخصصین په افغانستان کې په نشټې صاحب دي ډاکټر صاحبان هم په دې تړاو باندې هغه کوم معلومات چې لري البته ډېر عمومي سطح باندې دومره ډېره مهمه مسله چې دا هغه دا ده چې افغانستان باندې څوک راډیو اکټیو مواد نه خرڅوي ځکه که چېرته تاسو د راډیو اکټیو موادو د فزیکي امنیت او مسؤل استعمال تضمینونه چاته ورنه کوي چې دا تصمیمونه افغانستان متاسفانه چاته په ځانګړي نشي ورکولی څوک دغه مواد په تاسو باندې نه خرڅوي او تاسو داخلي خپل کوبالت شپېته هغه اوس نشو راوړی کوبالت شپېته خو نیمایي عمر 15 کاله ده په هغه باندې 10 کاله تېر شوي دي یعنې تقریبا شپږ نیمایي کاله عمر پرې تېر شوي هغه اوس هېڅ په درد نه خوري خو کوبالت شپېته داسې نه دی چې وای نه اخیستلی سي بازار کې کولی سي واخیستلی سي ډېر زیاتو پیسو ته هم اړتیا نه لري کېدای سي یو 10,000 20,000 10,000 یورو ته اړتیا ولري چې واخلې خو دغه چې څوک در باندې خرڅوي که نه دا ډېره مهمه خبر ده او دا څوک نه کوي څوک نه خرڅوي دا څوک چې دا لري په لاسرسی ورته لري دا ځکه موږ نړۍ ته د هستوي موادو د راډیو اکټیو موادو د فزیکي امنیت او مسؤل استعمال تضمینونه نشو ورکولی صحیح یعنې دا خبره نو هسې لافې دي که څوک وایي چې زه سرطان روغتون جوړم ولازم چې ګورم سر وګراوم چې دا به څنګه جوړوي صحیح ډېره زیاته مننه استاد ډاکټر رحمت الله تنها خدای دې راوله تاسو ته الله بریاوې غواړو ډېره مننه چې وخت مو راکړ قربان اوسه خدای مو راوله ډېره مننه